ای نبی سرور ستا صحابه ستوری دی جنتی صحابه او جنتی صحابیات منتلک ستوری ترک د هر یو نوری دی قدرمنو اوریدونکو ستاسې پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جنتی صحابه او جنتی صحابیات و خپرونو ته هیله لرو چې تر پایه راسره تعقیب کړئ. منتلک ستوری ترک د هر یو نوری دی ای نبی سرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتی صحابه او صحابیات. قدردونکو د جنتی صحابو له جملې څخه یو حضرت یاسر او حضرت عمار رضی الله تعالی عنهما دی. حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه د یمن له عرنې قبیلې څخه و. حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه له خپلو دوه ورونو حارس او مالک سره له یمن نه مکې مکرمې ته راغی او مکې مکرمې ته د راتلو هدف دا و تر څو د خپل څلورم ورک ورور لټون وکړي، ځکه څلورم ورور د دوی ورک شوی و او غوښتل چې هغه په مکې مکرمه کې ولټوي. له څو ورځو تیرولو وروسته حارس او مالک بیرته یمن ته ستانه شول. اما حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه همدلته په مکې مکرمه کې پاتې شو او له ابو حذیفه مغیره بن عبدالله بن عمر بن مخزوم سره یې د هغه تر لاس لاندې پاتې کېدو تړون وکړ او په دې توګه یې د هغه ملاتړ ترلاسه کړ. په مکې مکرمه کې له څه وخت تیرولو وروسته یې له سمیه نومې ښځې سره واده وکړ او الله رب العزت حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه ته یو زوی ورکه او د هغه زوی نوم یې عمار کیښود. څه موده وروسته ابو حذیفه یاسر آزاد که نو عمار د بني مخزوم مولا یعنی آزاد کړی شوی غلام شو. کله چې د اسلام د مقدس دین لمر را اخوت، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق د الله دین ته رابلل او دا یې ورته ویلې چې تاسو یوازې د الله عبادت وکړئ، د بتانو عبادت پرېږدئ. نو د دې کورنۍ درې واړو غړو ایمان راوړه، هم حضرت یاسر، هم عمار او هم حضرت سمیه رضی الله تعالی عنه. دوی هغه خلک ول چې په ښکاره یې په مکې مکرمه کې د خپل اسلام راوړلو اعلان وکړ. حضرت عمار بن یاسر او صهیب رضی الله تعالی عنهما په دار بن ابي ارقم کې یو له بل سره تل ملاقات وروسته په یو وخت مسلمانان شول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اسلام په پیل کې همدلته په مخفي توګه ته او صحابه کرام به راتلل، دلته به محمد رسول الله سره شریک کېدل او ځینو به دلته ایمان راوړه. کله چې د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنها کورنۍ مسلمانه شوه نو بني مخزوم داسې ظلمونه پرې وکړل چې هیڅ انسان یې نشي زغملی. په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري هم دومره پیاوړي نه ول چې د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه او د دوی د کورنۍ دفاع او مرسته وکړي. خو د هغوی د خوشحالولو لپاره به
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته ویلي صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. د یاسر کورنۍ له صبر نه کار واخلئ، ستاسې ځای جنت دی، الله به تاسو جنت ته بیایي. ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کورنۍ ته د دوی په ژوند کې په دنیا کې د جنت زیری ورکړی او ورته ویلي دي صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. یوه ورځ حضرت عمار رضی الله تعالی عنه چې د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه زوی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه په ژړا شو. د مبارک ژړا دومره زیاته شوه چې نږدې وه ساه یې ووځي، سترګو نه اوښکې روانې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړه عماره څه خبره ده، ولې دومره ژاړې؟ حضرت عمار رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته وایي ای د الله رسوله ډېر بد رانه وشول، مشرکانو زه نن دومره ووهلم چې ستا په رټنه او د بتانو په ستاینه یې مجبور کړم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمار ته وایي په دې وخت کې د خپل زړه څنګه وموند؟ یعنی دا خبره تا د خپل زړه نه وکړه یا دا خبره دې په ژبه کړې وه او په زړه کې د الله په وحدانیت او د محمد رسول الله په رسالت معتقد وي؟ حضرت عمار رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله ته ویلی د الله رسوله زړه مې پر ایمان ډاډه و. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای عماره هیڅ خبره نشته او که بیا یې هم دې خبرو ته مجبور کړي نو وی وایه پر تا څه ملامتیا نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډول رخصت هغو مسلمانانو ته ورکړی و چې د مشرکانو د ظلمونو زغملو توان نه درلود. هغوی ته اجازه ورکړې وه که د کفر د کلمې په وهلو هم کیدی شوه ځان دې د مشرکینو د ظلم نه خلاص کړي، خو په دې شرط چې زړه یې پر ایمان ډاډه وي. په دې اړه نیت ته اعتبار ورکول کېده. الله رب العزت د همدې موضوع روښانتیا لپاره ده آیتونه نازل کړل. من کفر بالله من بعد ایمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. څوک چې تر ایمان راوړلو وروسته کافر شي هغه که مجبور کړی شوی وي او زړه یې پر ایمان ډاډه وي نو بیا خو خیر دی، خو چا چې په خوښي سره کفر ومانه پر هغه د الله غضب دی او د ټولو دغسې خلکو لپاره ستر عذاب دی. کله چې د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه مور سمیه رضی الله تعالی عنها ته د دې رخصت خبر ورسید چې رسول الله ویلی دی که په تاسو باندې مشرکین ظلم کوي او د کفر کلمې ویلو ته تاسو مجبوروي نو په خولې باندې ووایئ په تاسو باندې څه ملامتیا نشته. نو حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د کفر د کلمې له ویلو انکار وکړه او داسې ویلې والله ما انطق بکلمة الکفر بعد ان نجانی الله منها. قسم په الله هیڅ کله به د کفر کلمه ونه وایم او وروسته تر دې چې الله رب العزت ما ته د کفر نه نجات راکړی دی. نو په حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ورځ تر بلې مصیبتونه او ظلمونه ډیرېدل تر دې چې مشرکان د هغې د صبر له امله ناهیلې شول. بالاخره ابوجهل علیه لعنه هغه په نیزه باندې ووهله او هغه مبارکه په شهادت ورسوله. نو په دې توګه هغه د اسلام لومړنۍ شهیده وبلل شوه. نن تا ته وایم خورې او مورې تا څه وکړل؟ ته په خپله جامه کې په خپل لباس کې په خپل عمل کې په خپل اخلاق کې د چا تقلید کوې د چا خبره منې؟ د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها یا د هندوانو او د یهودیانو؟ خورې ته به هم د الله په حضور کې درېږې او حضرت سمیه
رضی الله تعالی عنها به هم د الله په حضور کې درېږي چې هغې د الله د دین لپاره خپل ځان د خپل زوی او د خپل خاوند د خپل ټوله کورنۍ قربان کړه. راځئ چې د الله نه وبیریږو، راځئ چې د الله د دین پابند شو، راځئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پابند شو. په دې کې زموږ کامیابي ده، بله د کامیابي لار موږ لپاره نشته. لکه څنګه چې الله رب العزت هغو ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی د محمد رسول الله په خوله، نو که موږ د هغوی په نقش قدم روان شو، هیلهمن یو چې الله رب العزت به موږ هم جنت ته بوزي. د حضرت عمار رضی الله تعالی عنها لپاره همدا ویاړ بس دی چې هغه د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په زوی باندې یادېده، ابن سمیه. نو په دې ډول قدرمنو اوریدونکو، پلار چې عمار دی او مور چې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ده، د مشرکانو د ظلمونو په پایله کې د شهادت پر منارونو روختل او هغوی جنت ته ولاړل. الله دې زموږ هم جنت نصیب کړي. حضرت عمر بن میمون رضی الله تعالی عنه فرمایي مشرکانو یو ځل حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په سکروټو درولی و، د اور په سکروټو باندې درولی و، او دا مهال پرې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو. نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه چې ځوان و، د هغه پر سر لاس کش او محمد رسول الله وفرمایل ای اوره پر عمار داسې یخ شه لکه څرنګه چې پر ابراهیم علیه الصلاة وسلام یخ شوی وي. او بیا محمد رسول الله وفرمایل ای عماره ته به د یوې باغي ډلې له لاسه وجلی شي. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته هجرت وکړه. هلته له حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سره یو ځای شو او د مسجد قبا چې په اسلام کې لومړنی جومات دی په جوړولو کې په ډیر شوق سره برخه واخیسته. د هغه جومات دی قدرمنو اوریدونکو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړه فرمایي من تطهر فی بیته ثم اطى مسجد قبا فصلى فیه صلاة کان له اجر عمره. څوک چې په خپل کور کې اودس وکړي او بیا مسجد قبا ته راشي او لمونځ وکړي، د یوې عمرې ثواب الله رب العزت ورکوي. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د جهاد حق هم ادا کړ. په نبوي دور کې پیښو شوو ټولو غزواتو کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنه برخه واخیسته. له یوې غزا نه هم هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وروسته پاتې نه و، بلکې د محمد رسول الله ملګری و. په بیعت رضوان کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله ترڅنګ و او په دې توګه د اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې شپې او ورځې تیرولې او د امت یو ژوندی مثال او نمونه وګرځېده. له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایي واهتدوا بهدی عمار. تاسو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه لارښوونه ومنئ او ورپسې روان شئ. همدې لارښوونې ته په اشارې کولو سره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي عمار ما عرض علیه امران الا اختار الارشد منهما. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ته چې کله هم دوه کارونه وړاندې شوي نو په هغو کې تر ټولو ګټور غوره کړی. یو ځل د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه له عمار رضی الله تعالی عنه سره څه لانجه پیښه شوه. نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ته ستغې سپورې خبرې وکړي. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ترې پورته شه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورپسې هلته ورغی او هلته بیا حضرت عمار رضی الله تعالی عنه ته بدې خبرې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه واورېده خو غلی و. عمار رضی الله تعالی عنه په ژړا شه او ویې ویلې ای د الله رسوله د خالد خبرې نه اورې.
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر راپورته که او وی فرمیل من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا ابغضه الله. چا چې له عمار سره دښمني وکړه الله به ورسره دښمني وکړي، او څوک چې عمار بد وګڼي الله رب العزت به یې بد وګڼي. کله چې خالد دا خبره واورېده نو د عمار د دلاسا کولو هڅه یې وکړه او تر هغې ورته زاري کولې چې عمار راضي شو. کله چې نورو صحابه کرامو دا خبره واورېده نو هغوی به هم کوشش کوه چې عمار رضی الله تعالی عنه خوشحاله وساتي. دا ټول د څه د وجې نه؟ د دې وجې نه چې په زړه کې د محمد رسول الله مینه وه او رسول الله ورته ویلي صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه. نور به مو قدرمن اورېدونکو خو یوې دمې نه وروسته نبی سرور ستا صحابه ستوري دي مونږ ته لکه ستوري څرک د هر یو لوري دي مونږ ته لکه ستوري څرک د هر یو لوري دي ای نبی سرور. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. یو ځل حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او د ننوتلو اجازه یې وغوښتله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ته اجازه ورکړئ، هغه پاک سړي ته د ښه راغلاست وي. محمد رسول الله ورته پاک وایي، هغه پاک سړي ته د ښه راغلاست وي چې پاک کړی شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو بل ځای کې د عمار رضی الله تعالی عنه په اړه فرمایي ملئ عمار ایمانا الی مشاشه. د عمار رګ رګ د ایمان نه ډک دی. نو تاسو ته وایم درنو ځوانانو چې تاسو هم د خپل رګ رګ له ایمان نه ډک کړئ، فساد او فحشا د خپلو رګونو او سینې نه وباسئ. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه خپل رګ رګ له ایمان نه ډک کړی و لکه څنګه چې محمد رسول الله ورته ویلي و. د دې وجې نه رسول الله ورته وایي صبرا آل یاسر فان موعدکم الجنه. صبر وکړئ ستاسو ځای جنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې هغوی ته د ایمان او د جنت زیری ورکوي. نو راځئ درانو ځوانانو چې الله ته متوجه شو، الله ته سر په سجده شو، د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو، هغه عملونه وکړو چې په هغو عملونو باندې الله زموږ نه راضي کیږي. فساد پرېږدو، فتنې پرېږدو، فحشا پرېږدو، بلکې هغه عملونه وکړو چې الله پرې راضي کیږي او هغه هم خاص د الله لپاره چې الله موږ او تاسو هم جنت ته بوځي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا نه رخصت شو نو حضرت عمار رضی الله عنه په خپله خوښه د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه اوامر پر ځای کول. کله چې مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه نو مسلمانانو یې پر وړاندې جهاد پیل. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه هم په دې لښکر کې شامل شو. کله چې د یمامه جګړه ونښته او سخته شوه نږدې و چې ځینې مسلمانان د جګړې له ډګر نه وتښتي، ځکه مورخین لیکي چې تقریبا 6.5 صحابه کرام هلته په شهادت ورسېدل. نو دغه وخت حضرت عمار رضی الله تعالی عنه خپل زړورتوب ښکاره او هغه داسې چې یو لوړ ځای ته پورته شه او چیغه وکړه ای مسلمانانو آیا تاسو له جنت نه تښتئ؟ زما خواته راشئ، زه عمار بن یاسر یم. عمار رضی الله تعالی عنه له کافرانو سره په جګړه بوخت و چې ناڅاپه یې پر غوږ د تورې ګزار وشو چې له امله یې غوږ پرې شو. د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه پر مبارک مخ باندې وینه راغله، خو حضرت عمار رضی الله تعالی عنه یې هیڅ پروا ونه کړه. جګړې ته او جهاد ته دوام ورکه تر دې چې الله رب العزت مسلمانانو ته بری ور په برخه که. مسلمه کذاب په ډیر بد شکل ووژل شو او دوزخ ته ولیږل شو او لښکرګان یې په تیښته هرې خواته خواره واره شول. نو تاسو ته وایم هم درنو ځوانانو خویندو او ورونو، زموږ په ټولنه کې هم
داسې کورنۍ، داسې پلرونه، داسې میندې او داسې ځوانان شته دی چې د کفارو او د مرتدینو لخوا سخت ځورول شوي دي، سخت کړول شوي، سخت ربړول شوي دي. خو تاسو ته وایم چې صبر کوئ، لکه څنګه چې د یاسر کورنۍ رضی الله تعالی عنه صبر کړی، په دې لاره کې شهیدان شوي، محمد رسول الله د جنت زیری ورکړی، الله به تاسو هم جنت ته بیایي. نن ورځ د دې مشرکینو، د دې یهودو له لاسه زموږ پلرونه، زموږ سپینګیري بې عزته کیږي، زموږ خویندې، زموږ میندې، زموږ ورېندارګانې په نیمو شپو کې د هغوی د کورنیو نه راویستل کیږي. زموږ واړه ماشومان ورونه د دې ظالمانو له لاسه په شهادت رسیږي. نه پوهېږم چې د دې حکامو غیرت، ایمان او وجدان آخر څه شو؟ ای دا ستاسو خور نه ده؟ دا ستاسو پلار نه دی؟ دا ستاسو بچیان نه دي؟ دا ستاسو میندې نه دي؟ خو زه درته وایم چې صبر وکړئ، دا هر څه د اسلام لپاره وزغمئ، لکه څنګه چې د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنه کورنۍ زغملي ول. محمد رسول الله هغو ته د جنت زیری ورکړی و. صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. الله به همداسې تاسو هم جنت ته بیایي. دا هر څه د اسلام لپاره دی، بل کوم جرم تاسو نه لرئ. د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت له دورې نه وروسته د عمر او بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما د خلافت دور راغی. حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په دې ټولو دورو کې د الله رب العزت له دین او کلمې د لوړوالي لپاره پرله پسې جهادونه وکړي، د خپله توره یې کله هم کښېنښودله. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته کله چې د حضرت علی کرم الله وجهه او ورپسې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهم خلافت رامنځته شو او د دوی دواړو ترمنځ څه ستونزې راولاړې شوې، نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه ملاتړ وکړ او د جمل او صفین په جګړو کې برخه واخیسته او فرمایل به قسم په الله که دا خلک تر هغې را سره وجنګېږي چې د صعفات هجر سیمې د کجورو ته مو ورسوي، نو بیا به هم وایم چې حضرت علی کرم الله وجهه پر حقه او دوی مخالفین پر باطل دي. دا د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه نظر دی. ځکه کله چې د علی رضی الله تعالی عنه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهم ترمنځ اختلاف پیدا شو، نو ډیرو صحابه و کرامو بېطرفي وښوده او له هیڅ یوه سره یو ځای نه شول. خو حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د حضرت علی کرم الله وجهه په صف کې ولاړ و. په دې جګړه کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیږي. نو همدې وخت کې د معاویه او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه خواته دوه سړي راځي او د حضرت عمار رضی الله تعالی عنه د شهادت نه حضرت معاویه او حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما خبروي. د هغو دواړو کسانو پر دې خبره جنګ و چې یو ویل عمار ما وجلی او هغه بل ویل عمار ما وجلی. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه له ډېرې ژړا نه پر ځمکه راپرېوت او وی فرمیل قسم په الله تاسې دواړه د دوزخ د اور لپاره سره جګړه کوئ. ارمان چې دا ورځ مې نه وی لیدلې او له نن نه 20 کاله مخکې مړ شوی وی. ای عماره الله دې پر تا رحم وکړي او هغه نبوي زیری دې درته مبارک وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درته ویلي و ستاسو جنت دی. صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. دا زیری دې تاسو ته مبارک وي او الله رب العزت دې موږ ته هم زموږ ځوانانو ورونو ته هم زموږ خویندو ته هم دا توفیق راکړي چې د هغو پر نقش قدم باندې روان شو، خپل ژوند، خپله ځواني، خپل مال د الله په لاره کې ولګو او د الله د دین نه فدا کړو تر څو چې الله رب العزت جنت زموږ را په برخه کي. نو قدرمنو اوریدونکو په همدې هیله دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. موږ ته لکه ستوري څرک د هر یو نور دي. حق
خود مستوى دینی اقدار دا خدای دا فضل رحمت شوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی ای نبی سرور ستا صحابه سوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی ستا هر فرمانو تا مشعل دی ستا هر فرمانو تا مشعل دی مونږ پالی کړي ستا حدیث توری پر توری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منپالی کری ستا حدیث توری پر توری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی ای نبی سرور ستا صحابه ستوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی ای نبی سرور ستا صحابه ستوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی دغا دا طلعت الولیدا دغا دا طلعت الولیدا چستاری ستاری بودخانه برون سوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی منتلا کستوری سرک دا هر یو نوری دی ای نبی سرور